اوس د اواز ملکن سرپرستی اعلی تا حیات سرپرستی اعلی جهان باچا اثر صاحب ته خاص کوم چې هغوی خپل کلام زموږ سره شریک کړي. جهان باچا اثر صاحب جی غزل عرض دی ارشاد تیز وایه لږ ښه. دنیا ځکه راته ښه وایي زه په خپله په ځان ښه یم دنیا ځکه راته ښه وایي زه په خپله په ځان ښه یم که په خپله په ځان بس شم بیا به څنګه په جهان ښه یم او سچ توجن د جنون جوشه په تڼو مې لوبې وکړه ښه توجن د جنون جوشه په تڼو مې لوبې وکړه تماشه چې د دنیا شم داسې سرې ګریوان ښه یم او ته چې نشې بدګمانه ته چې نشې بدګمانه دومره پت را سره وکړه ته چې نشې بدګمانه دومره پت را سره وکړه د رقیب په زړه کې هر وخت بوږنېدونکی ګمان ښه یم او د رقیب غماز د دواړو امیدونه چې لا وکړم د رقیب غماز د دواړو امیدونه چې لا وکړم ستا د مینې سمندر کې قهرېدلی توپان ښه یم او څه جولی به چاته نیسم څه زاري به د طبیب کم زه اثر خپله سینه کې د دردونو درمان ښه یم وایي کله د مرګ مې چې خبر ولګي کله د مرګ مې چې خبر ولګي هله به ستا په ما نظر ولګي او چې په مالت کې مې رقیب میلمه کې د غم توپان مې په ځیګر ولګي چې په مهلت کې مې رقیب میلمه کې د غم توپان مې په ځیګر ولګي او چې حجاب لرې کړې د ښکلې مخه لکه په ټول جهان چې نور ولګي او چې حجاب لرې کړې د ښکلې مخه لکه په ټول جهان چې نور ولګي او کله ناکله داسې کېږي اشنا چې خپل ستم په ستمګر ولګي او چېړم دې ځکه مینه نه پېژنې اور چې د مینې درته زر ولګي کاڼي را واخله خیر دی ما پې وله چې مې پې زړه یا مې پې سر ولګي او ته تل د اثر سره پرخیزه کوي پوی به تل د اثر سره پرخیزه کوي پوی به شي هله چې ماشر ولګي